يا أيها الناس اے خلقو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى یقینا منگا پیدا کری تاسو نارینا و زناننا. نارینا و زنانا سوکتی آدم و حواء علیهم السلام. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا او گرزولی منگ تاسو خاندانونا و قبیلی ددی دا پارا چیو بلو پیجنی ددی دا پارا دا هدف دی. مونگ طول دا یو مور پلار نپیدایو او اغا آدم او حوا دا حوا بی بینا و آدم علیہ السلام مونگ طول پیدایو نو اللہ وی جرستاسو اصل لی بیا د خاندانونو او قبیله قومونه الله مدینه پر جوړی تاسو یو بل پیژنئ. دم د الله نعمت ته کله ټول انسانان یو شان وي قبیله پکې نه خاندانونه نه قومونه نه دې انسانانو به یو بل نه پیژندلې. خو انسانان چې یو بل پیژني نه دې قومونو د لاس او د خاندانونو د نسبونو د لاس. خو بیا الله سوی ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا عزتمن پتاسو کی پنځ د الله ډېر تقوادار دې تاسو نه. د الله پنځ پتاسو کی عزتمن څوک دی کم چې پتاسو کې ډېر تقوادار دی. د الله پنځ عزتمن دی یعنی مطلب دا شو دی چې الله موږ ته دا ادب بیانوي چې تاسو به فخر او تکبر نه کوئ په خپل حسب او نسب باندې او د بل چا په حسب او په نسب باندې به طعنونه او لعنونه نه کوئ او نه به چاته په دې باندې په سپک نظر ګورئ. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري کې دی خياركم في الجاهلیه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. غوره انسانان چې کوم په جاهلیت کې یعنی د اسلام نه مخکې د رسول راتلو نه مخکې چې کوم خلک په دې خپلو خاندانونو کې اوچت خلک وو په دې خپلو قومونو کې اوچت خلک وو هم دغه خلک په اسلام کې هم غوره دي خو په دې شرط چې په اسلام باندې ځان پوه کړي. مطلب دا شو چې د غوروالي معیار سره په اسلام باندې ځان پوهول په اسلام باندې ځان پوه کول چې په اسلام دې ځان پوه کو نو ته غوره انسان شوې. چې په اسلام باندې نه وي پوه د دین نه لري نو ستا نسب او ستا قوم او ستا وطن دا ستا په درجه کې تبدیلی نشي راوستی او ستا په دې مقام کې. انسان چې غوره کیږي هغه په تقوا او په دیندارۍ سره غوره کیږي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم. الله ګوره ستاسو مخونه او ستاسو مالونو ته نه ګوري. ګوره چې پلانې ښکلی دی د پلانې سره مال ډېر د پلانې نه اوچت نسب والی دی او زورور دی او خان دی او ملک دی او باچا دی وزیر اعظم دی الله دې ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله ستاسو زړونو او ستاسو اعمالو ته ګوري. دا اهمه خبره ده. زړه او څه شی عمل صرف زړه نه ګوره صرف په زړه کار نه کیږي. په زړه کې چې کله خیري نه هغه په اندامونو باندې لازم راښکاره کیږي عمل به ورسره وي. بل حدیث کې راځي دی دغه کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس ای انسانانو ان الله قد اذهب عنكم عبیة الجاهلیه وتعظمها بآبائها. ای انسانانو الله استاسو نه د جاهلیت د بد اخلاق ختم کړی دي او دغه په تاسو باندې حرام کړی دي کم هغه خپل پلار نیکه باندې فخر کول په خپل قومونو او په خپل نسب باندې فخر کول. څومره عجیبه حدیث ته وګورئ کې دی رسول صلی الله علیه وسلم فالناس رجلان خلق صرف دوه قسمه دي بس دریم پکې نشته بل رجل بر تقي كريم على الله. اولنی هغه انسان دی چې تقوادار دی الله ته نږدې دی نیک بخت دی په الله باندې ګران دی. او دویم څوک دی ورجل فاجر شقي هين على الله. او بل هغه بيدین انسان د الله نه لري انسان په الله باندې سپک دی په الله باندې سره سپک دی. د ټول انسانان چې راجمع کوم دی دوه کې دي یا خو به دا سړی دیندار او تقواداري نو په الله باندې سره ګران دی او دروند دی. اگر که د نسب کمزور دی اگر که د غریب دی اگر که د سره مال نشتی اگر که د ښکلی نه بلک سړی هغه دی چې هغه بېدینه د الله نه لري دی د الله په مخ کې سپک انسان دی اگر که دی ښکلی دی دی پښتن دی دی دیندار دی او دی پلاني ملک سره پلاني سره تعلق ساتي. دا خلک په دې دوو کې دي. نو ته به یې دې ته ګوره چې ته په کم یو کې دې ته مه ګوره چې زه پلاني قوم سره تعلق ساتم بس ما ګټلې ده. ابولهب د رسول صلی الله علیه وسلم سره خپل سوچت را او په کم ځای کې دی په جهنم کې دی.
بلال رضی الله عنه وګوره د حبشې نه راغلی کمزوره انسان په کوم ځای کې دی اوس په جنت کې دی عمار رضی الله عنه وګوره او دغه شان خباب رضی الله عنه وګوره او دغه شان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وګوره دي کې بعض صحابه کرام هغه چې دغه قومونه کمزورو بعض صحابه کرام هغه چې دغه سره مالونه نه وو بعض صحابه کرام دي چې لکه جلیبیب رضی الله عنه وګوره د مخ نه بدرنګ خو اوس په کوم ځای کې دي اوس په جنتونو کې دي ولې ځکه چې دغه سره تقوا وه نو دا خبرې پرېږدئ چې پنجابیان داسې دي او عربیان داسې دي او بنګالیان داسې دي او انډین داسې دي او هغه داسې دي او دغه داسې دي نه موږ پښتانه وي د ټول نه اوچت یو نه موږ پښتانه به هله اوچت شو چې کله زموږ رابطه د چا سره جوړه شي د الله سبحانه وتعالی سره او چې د پنجابي رابطه د الله سره وه او زموږ نه نو پنجابی زموږ نه غوره به دې کې شک نشته بیا دا خبرې پرېږدي چې افغانۍ او پاکستانۍ دا زما د زړه نصیحت دی ټولو وروڼو ته چې د پښتانه لازم په یو مصیبت کې ورننوځي او یو بل ختموي لازم غلي نه کیني نه چې نور څه ورته میلاو نشي نو په دې کې ونښلي ته افغانۍ او زه پاکستانۍ او زه افغانۍ او ته پاکستانۍ په دې کې ونښلي افغانیان داسې دي بل پاکستانیان داسې دي افغانیان داسې دي پاکستانیان په دې ته څه وکړو که ته پاکستانۍ شو څه توره دې والې ده او که ته افغانۍ شي تا څه توره والې ده که په دیندارۍ کې مخکې نو دا خبره د خوشحالۍ ده او دا خبره د یادولو ده په دې خبره باندې خوشحاله شي یو سړی پاکستانی دی بېدینه انسان دی د الله نه لرې دی څه چلو شو د پاکستاني توپ دله څه پیدا ورکړه د الله د عذاب نه به بچ کړي یو سړی افغانی دی بېدینه دی دی که افغانی دی او د افغانستان دی دله څه پیدا ورکړه هېڅ پیدا یې نه ده ورکړې نو موږ ټول وروڼه یو او زمونږ رشته هغه د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړه ده زمونږ رشته هغه د اسلام په بنیاد ده هر هغه انسان چې الله سره رابطه ده زمونږ سره رابطه ده او هر هغه انسان چې الله نه لري دی نو زمونږ نه سره زمونږ نه هم لري دی نو دا خبرې پرېږدي چې پلانې قوم دي او پلانې نسب دي او موږ او تاسو پرېږدي زمونږ ورورولي ده مضبوط دا ورورولي به هله خرابېږي چې کله په دیندارۍ کې کمزورتیا راشي زمونږ خپل ورور چې د مور پلار نه پیدای او د الله د پیغمبر نه لري د هغوی د احکاماتو نه لري موږ د دوی نه ځان لرې ساتو د خپل مور پلار نه به ګوره پیدای او چې یو مسلماني انګریزي په امریکا کې او برطانیې کې اوسېږي او د الله او د الله د پیغمبر په احکاماتو پوره روان دی زمونږ ورور دی د خپل سر ته قربانه و موږ لیدلی هم نه دی موږ به پېژنو هم نو خو چې د الله سره رابطه ده زمونږ سره رابطه ده نو ځکه الله وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې عزتمند سړی کوم یو دی تقوادار سړی زه د یو حدیث اورم د غوږ کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی یا ایها الناس ای خلکو الا ان ربکم واحد ستاسو رب یو دی الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد ستاسو پلار یو دی څوک دی آدم علیه السلام الا خبردار لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي یا د ساتي دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم وی عربی په عجمی باندې هیڅ فضیلت نه لري او نه عجمی په عربي باندې فضیلت لري ولا لاحمر على اسود او نه سور د تور نه غوره دی ولا اسود على احمر او نه تور د سور نه غوره دی الا بالتقوى مگر دا غورواله او فضیلت په پسر راځي په تقوا به راځي یو سړی عربی دی په دې باندې کیني چې زما ژبه عربي ده او بس زه بخلی شوی یم په نورو خلکو ته په سپک نظر ګوري نه ابو لهب هم عربی و او دا عبدالله بن ابی بن سلول دا څه و دا هم عربی و او په عربو کې داسې غټ غټ منافقان او مشرکان تېر شوي دي خو هغوی له د عربۍ ژبې څه فایده نه ده ورکړې دغشان په عجمو کې غړ بېدینه تېر شوي د عجمي ته هغوی له فایده نه ده ورکړې عجم هغه چاته وایي چې د عربي ژبه یې خپله نه وي لکه موږ نو په عربو کې ښه خلک هم شته او بد هم شته په عجمو کې ښه خلک هم شته بد هم شته سپین بدانه وایي چې زه د تور نه غوره یم او تور بدانه وایي چې زه د سپین نه غوره یم بلکې غوروالی به راځي په څه باندې په تقوا باندې الله سوی په قرآن کې د آیت ته غوږ کېدی فإذا نفخ في الصور الله وی کله چې قیامت لپاره شپېلۍ وویلی شي فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون الله وی کله چې قیامت ته دا خلک راپاڅي نو په ورځ باندې مناسبونه نه وي
په عرض محشر باندې چې ما ته به ولاړ یو که نو ټول به ولاړ یو او دا پکې نه چې ګوره دا پاکستاني ولاړ او دا افغاني ولاړ او د انډین او د بنګالي او د عربي او د مصري سوداني سعودي دا پکې نه ټول به یو شان الله ته ولاړ یو نو فیصله به په څه باندې کېږي په تقوا په اعمالو چې تا څومره محنت کړی الله سبحانه وتعالی موږ کې تقوا پیدا کړي